الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معزز محترم وقدرمند ورونو، دا چې د روژې مبارکه میاشت شروع ده او دا څرګنده خبره ده، معلومه خبره ده چې هر مسلمان په روژه کې د پیشلمي لپاره راپورته کیږي. نو معززو، د دې پیشلمي لپاره چې کوم څوک راپورته کیږي، تنها دا فایده نه چې پیشلمي وکړي، د دغه بهترین فرصت څخه باید هر مسلمان ورور او هر مسلمان خور ګټه پورته کړي. هغه دا چې کله تاسو د پیشلمي لپاره راپورته کیږئ، یا خو 15 او یا 10 دقیقې 10 منټه خپل ساعت یا خپل موبایل یا خپله ګړۍ پر زنګ باندې د مخه ودروئ چې تر پیشلمي مو 10 دقیقې مخکې راپورته کړي. نو تاسې به په دې وخت کې اودس وکئ او بیا به 2 رکاته یا 4 رکاته یا چې تر دې مو زیات په وسه وي تر 12 رکاتونو د تهجد لمونځ کیږي. د پیشلمي تر خوراک وړاندې دغه د تهجد لمونځ وکئ. روژه مبارکه، بیا په روژه مبارکه کې د پیشلمي وخت دا ډیر بختور او ډیر د انوارو، د فیوزاتو او د برکاتو وخت دی. نو دغه فرصت باید مسلمان د لاسه ورنکړي، د دې فرصت څخه باید ګټه لاسته راوړي. هغه د تهجد لمونځ دی. د دې اوداسه کولو او بیا د دې لمانځه کولو فضیلت خو یو خواته پرېږده، نور به هم تاسو ډېرې فایدې وکړي. اول خو دا چې دا د انسان دپاره یو غټ کمال دی چې الله تعالی دته توفیق د تهجدو د لمانځه ورکړي. دا د دغه انسان یو ستر فضیلت شه. دویم دا چې د دې اوداسه په وجه او د دې تهجدو د لمانځه په وجه او په برکت باندې د دې انسان څخه ګنګسیت یا سستی یا خوب دا به ختم شي. نو دی به بیا د پیشلمي خوراک په ښه استراحت باندې وکوي. درېیمه فایده به دا شي چې کله پیشلمۍ خلاصي، اذان وشي، بیا د هغه مخکې د هغه وروسته لمونځونه کیږي. دې وخت کې خامخا بیا 10 منټه 15 منټه 20 منټه تېرېږي. دې وخت کې به دی په اوداسه باندې وي، د مخه به یې له اودس وي، تلاوت به وکړي یا به ذکر و اذکار یا درود شریف وایي. څومره زیات فواید شولی دی. اسې اکثر مسجدونو والا داسې وي چې هغه د پیشلمي پر وخت باندې چې کله اذانونه وشي د هغه څخه 15 دقیقې وروسته بس جماعت کوي. نو دا وخت کې به ستاسې اودس وي، دا هم د بخت او د برکاتو وخت دی. دې وخت کې تلاوت، دې وخت کې ذکر، اذکار، درود شریف هم زیات فضایل لري. نو تاسو به دلته هم په اوداسه باندې یاست. او بل د تهجد لمونځ چې اوس د هغې دومره زیات فضایل دي چې علماو د دې پر فضایلو باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. د ټولو فرضي لمونځونو څخه وروسته افضل او بهترین لمونځ هغه د تهجد لمونځ دی. نبی علیه الصلاة والسلام دې ته د فرضي لمانځه وروسته
افضل او بهترین لمونځ ویلي دي. دا چې که مسلمان وکړي هغه به ډېر لوی اجر و خپل لاس ته راوړي. په بل حدیث شریف کې راځي د المستدرک حضرت سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه وایي جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل امین علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغی ورتوی یا محمد صلی الله علیه وسلم شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. یا رسول الله د مؤمن شرافت هغه د شپې د لمانځه په تهجدو کې دی او دا شان د مؤمن عزت هغه د خلکو څخه په بېنیازه کېدو کې دی چې د خلکو څخه بېنیازه وي بې پروا وي چاته تمه نه لري په دې کې د مؤمن عزت دی. نو د تهجدو په لمانځه کې د مؤمن دپاره یو شرافت پروت دی. دغه لمونځ چې څوک کوي دغه مؤمن به شریف وي. بل حدیث شریف کې راځي سلمان فارسی رضی الله عنه وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای زما امتیانو تاسې د شپې پر لمانځه باندې یعنې پر تهجد باندې همیشه والی کوئ وایي ځکه چې دغه د شپې لمونځ دا د تهجد لمونځ دا د مخکینی صالحینو خلکو عادت و. او دویمه فایده دا ذکر کړې د نبی علیه الصلاة وسلام چې د تهجد لمونځ تاسې و خپل رب ته نږدې کوي. درېیمه فایده یې دا ذکر کړې ده چې د تهجد لمونځ ستاسې د ګناهونو لپاره کفاره ده. او څلورمه فایده یې دا ذکر کړې ده چې د تهجد لمونځ د ګناهونو مانع ګرځي. او پنځمه فایده یې په دې حدیث شریف کې دا ذکر شوې ده چې تهجد لمونځ د بدن څخه سستي د بدن څخه مرضونه ورکوي. معززو په دې کې څومره صفات رااله. د صالحینو عادت په انسان کې راځي. د ګناهونو کفاره یې کیږي. د ګناهونو د کولو مخنیوی یې کوي. د بدن د جسم د سلامتیا سبب ګرځي. په دې کې نوم زیات فضایل دي چې که زه تاسو ته د دې متعلق صرف احادیث بیانوم هغه د خلاصېدلو نه دي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وایي نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل من کثرت صلاته باللیل څوک چې د شپې لمونځ ډېر کوي پر هغې باندې همیشه توب کوي حسن وجهه بالنهار د هغه به مخ د ورځې ډېر ښایسته وي او ډېر نوراني به وي. هر څوک چې ورته ګوري هغه ته به خوند ورکوي چې د دې په مخ کې څومره نور پروت دی. ده به د شپې د تهجد لمونځ کړی وي. امام حسن بصري رحمه الله ته چا وویل ما بال المتهجدین من احسن الناس وجوها دا څه وجه ده چې دا تهجد لمونځ کوونکي خلک په تمامو انسانانو کې نورانی مخونه والا دي. نو حسن بصري رحمه الله ورته وایي لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره نورا. دوی د شپې د الله رب العزال سره یو ځای شوي. یعنی مطلب دا چې د شپې د خپل رب عبادت کوي د تهجد لمونځ کوي تنها په تنهایی کې نفل باندې ولاړ وي د تهجد په لمانځه باندې ولاړ وي خپله ګرمه بستره یې پرېښې وي. نو دغه خلک په دې وجه نوراني دي چې الله تبارک وتعالی د خپله نور څخه دوی ته نور ورکوي. نو دوی په دې وجه باندې نوراني دي. معززو دا فضایل زیات دي. باید هر مسلمان د دې لوی فرصت او ستر فرصت څخه ګټه لاسته راوړي. یوه زیاتي مسله ده هغه بعضې ځوانان داسې وي چې دا د
روژې په میاشت کې دوی د شپې خوب نه کوي، کله یو ځای مجلس کې، کله بل ځای وي، کله بل ځای. نو هغه به دا ګمان کوي یاره چې د تهجد لمونځ به نه صحیح کېږي تر څو چې خوب ونه سي. نو خوب خو یقیني ورته سنت دی چې څوک خوب وکړي بیا راکښېني، او هغه کسان چې خوب ونه کړي ټوله شپه ویښ وي هغه هم تهجد کولی شي. هغه هم تر دغه وخته که ویښ وي چې د شپې تر نیمۍ حصې وخت تیر سي، دا وخت د تهجد لمونځ شروع دی. که چا خوب کړی و راکښېني نو دا سنت طریقه ده، او که چا خوب نه وي کړی بس دغه وخت د پیشلمي پر وخت باندې هم د تهجد لمونځ کولی سي. د رکعتونو تعداد یې د 2 رکعتو څخه نیولې تر 12 رکعتو پورې د دې تعداد دی. اسانه طریقه یې ده، نور هیڅ زیاتي شی نه غواړي، په نیت کې صرف د حاضر وخت او د تهجد نیت غواړي، او دغسې کېږي 2 رکعاته لکه څوک چې 2 رکعات سنت کوي، نه زیاتي شی پکې ویل کېږي نه نور څه پکې شته. الله تعالی دې موږ او تاسو توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 و 88 440. والسلام.